د ایران په هکله. د ایران اوسنی نظام هر څه چې دی بیا هم لږ څه په انسانیت پوهېږي، خو که چیرې دا اوسنی نظام ړنګ سو او د دې پر ځای دا د یهودو په لاس جوړ سوی نظام راغی، د دې سره به افغانان څه کوي؟ دا به افغانانو ته ډېر غټ مشکلات جوړ کړي، ډېر غټ. د افغانستان په همسایګۍ کې به دوهم اسرایل جوړ شي. په نړۍ کې 2 اسرایل وجود درلوده، یو پاکستان او دوهم خپل اسرایل، او دا ایران به دریم اسرایل شي. دا به افغانانو ته یو غټ دردسر جوړ شي. نو خدای خپل رحم وکړي، خدای هغه کار وکړي چې د افغانانو پکښې خیر وي. زه خپل ورته په تشویش کې یم چې دا به څنګه شي، ځکه چې دا خلک، دا کوم خلک چې را روان دي او امریکا او اسرایل غواړي په سر د قدرت کې، دا خاص د اسرایلو غلام او د اسرایلو حلقه بګوشه غلامان دي، بې له اسرایلو هیڅ هم نه کوي. د دې سره به څه کوو؟